سلامونه، وخت په خیر. راشد خان یو سړی نه بلکې درې سړي دي. د مشهور هندوستاني کمنټیټر او ژورنالیست دا خبرې به مو حیران کړي. هرشابوګلی دا د هندوستان مشهور سړی دی، مشهور کمنټیټر دی، خبریال هم دی. د تازه په خپلو څرګندونو کې ویلي وی که چېرته راشد خان بولي ته وړاندې شوی وی نو نږدې 25 کروړه ته به د قیمت رسېدلی و، خو اوس 15 کروړه پاتې دی له خپلې لوبډلې سره. دی وی دا ځکه دومره قیمتي تو چې دا یو سړی نه دی بلکې په یو وخت کې په کرکټ کې دا 3 نفره دي، ځکه وی تا ته هم بالینګ کوي، هم فیلډینګ کوي او هم درته ښه بیټینګ کوي. د فیلډینګ ستاینه یې خو ورته بیخي ډېره کړې. نو د دا خبره ډېره جالبه ده. اوس د رسنیو سرټکی دی چې راشد خان یو سړی نه دی بلکې 3 سړي دي. راشد خان یو کرکټر نه دی، 3 کرکټر دي. وایي که تا سره راشد خان په میدان کې ته داسې فکر مه کوه چې موږ سره 11 کسه په میدان کې ولاړ دي، وایي تا سره 14 کسه ولاړ دي، ځکه دغسې لوبغاړي او دغسې فیلډران، دغسې بیټسمینان او دغسې خطرناک بالران په نړۍ کې ډېر کم پاتې کېږي پیدا کېږي. نو واقعا دا زموږ د لوبغاړو هغه استعداد دی چې دغسې په نړیوال سټیج باندې نړیوال کومنټیټران یا د نړۍ مشهورې څیرې زموږ او ستاسو د لوبغاړو صفت کوي، د هغوی ستاینه کوي. دا واقعا د قدر ځای دی. موږ او تاسو باید هم خپل لوبغاړي وستایو، د هغوی ستاینه وکړو. ځینې وختونه چې دی آوټ فارم کېږي یا مثلا وړې غلطیانې ترې کېږي، د هغو بخښنه پکار ده. خیر، خو دا د خوښۍ ځای دی چې د دومره جنګ ځپلي او د دومره درد ځپلي افغانستان دغسې ویاړونه په نړیوالو سټیجونو یادېږي. ډېره مننه.